السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، أهلا وسهلا، أرحب بكم جميعا. الدرس الرابع، سلورم درس د عربي زده کړې آنلاین مرکز ته راغلاست. زموږ سلورم درس دی، پاڼه 32. درس پیلول نه مخکې هیله کوم چې ویډیو کې حتما خپل نظر کومنټ کوئ او ویډیو لایک او شیر حتما کوئ. نور خپل درس پیلو. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. أختار الإجابة الصحيحة وصحيح جواب اختيار کومه. دلته ما هذا او ما هذه سره پوښتنه کیږي چې کوم کلمو ته ما هذا راځي او کوم کلمې ته ما هذه راځي. دا البته تاسو ته معلومه ده چې مذکر ته ما هذا راځي او مؤنث ته ما هذه راځي او جواب په هذه سره ده. دلته اوس مستشفى مسنده مستشفى ده. ما هذا راځي، ما هذا مستشفى، ما هذا لا، ما هذا هذه مستشفى. جواب په دې سره راځي. دته ما هذا شو، جواب هذه مستشفى. دلته اوس دا مکتبه ده. ما هذه، ما هذه، هذه مكتبة. ما هذا، هذا، ما هذا، هذا مطعم. ما هذا، ما هذا، هذا صراف آلي، ATM ماشين، صراف آلي. ما هذه، هذه محطة قطار. ما هذا، هذا شارع. ما هذا، ما هذه، ما هذه، هذه بقالة. الدرس السادس، أكمل كما في النموذج. ودقوم څنګه چې په مثال کې راځي. مبنى واحد، یو ودانۍ. عمارة واحدة، یو عمارة ادم ودانۍ. جسر واحد، یو پل. اوس دا نور باید تاسو خپل وکئ. هیله کوم دغه تاسو ته پریدم، دا تاسو باید کومنټ. دا یو بس درته خریطه واحده، دا سلور تاسو هیله کوم کومنټ وکئ. څوک چې ویډیو ګوري تاسو نه هیله کوم چې دغه د مثالونو ته وګورئ، دا مثالونه کومنټ کړئ. الدرس السادس، أكمل كما في المثال. ودا کوم څنګه چې په مثال کې ده. مسرح، مسارح. دا مفرد او جمع ده. مسرح جمع مسارح. مطعم جمع مطاعم، مطاعم. مكتب مكاتب، مكتب مكاتب. ملعب جمع ملاعب، ملعب جمع ملاعب. مصرف مصارف، مصرف مصارف. مدرسة مغسله. د دې جمع تاسو په کومنټ کې ولیکئ. مدرسه او مغسله جمع په کومنټ کې ولیکئ. که چاته یاد نه وه هیله کوم کومنټ کې پوښتنه وکړئ. أقرأ الولم. ملعب واحد، ملعب واحد. ملعبان، ملعبين. 3 ملاعب، 4 ملاعب، 5 ملاعب. ملعب میدان ته وایي، د ورزش ډګر میدان. 6 ملاعب، شپږ میدانونه. 7 ملاعب، 8 ملاعب، 9 ملاعب، 10 ملاعب. سيارة واحدة، سيارتان، سيارتين. 3 سيارات، 4 سيارات، 5 سيارات، 6 سيارات، 7 سيارات، 8 سيارات، 9 سيارات، 10 سيارات. اوس دا خانه خالی ده، تاسو باید دا ډک کړئ. دا اول تمرین زه کوم، دویم تاسو ته پرېږدم. اکملو پوره کوم. مدینه، مدینة واحدة. مدینتان، مدینتين. ثلاثة ماذا؟ 3 مدن. 3 مدن. 4 مدن. 5 مدن. شارع، شارع واحد. شارعان، شارعين. 3 شارع. 4 شارع. 5 شارع. شوارع، عفوا دي شارع جمع شوارع. ده شارع واحد، شارعان، شارعين. 3 شوارع، 4 شوارع. مدرسه مزویمه. مسرح تاسو ولیکئ. زه چې کورنۍ دنده تاسو ته درنه کوم، بیا تاسو کومنټ چې نه کوئ نو دا اسانه ده. مدرسه 6 مدارس، 7 مدارس، 8 مدارس، 9 مدارس. مسرح یو زویم 6 مسارح، 6 مسارح. دابم زویم 7 مسارح، 8 مسارح، 9 مسارح، 10 مسارح.
ها اکملو کما فی النموذج کما فی النموذج پورا کوم څنګه چې په مثال کې ده هو هي انا انت دا جملې دي مختلف ضمیرونه دي هغه د پاره ګورخه هو دخل الى المدرسه هو دخل الى المدرسه هو ذهب الى العمل هو سافر الى المكه دا هو تراغه هي ته مؤنث ته څنګه راځي مثال دلته ورکړه هي دخلت الى المدرسه دخل مؤنث دخلت کیږي ها ذهبت شي کی هي ذهبت تاور سره کیږي هي ذهبت الى العمل هي سافرت الى العمل هي سافرت الى العمل ها انا دخلت دخلت انا دخلت الى المدرسه انا ذهبت الى المدرسه انا ذهبت الى العمل انا سافرت الى المكه انت دخلت الى المدرسه انت ذهبت الى العمل انت سافرت الى مكه هو نحن انتم هم هو كتب الدرس هو ذهب الى العمل هو سافر الى مكه دي یو زویم د اخیری تاسو ته پریدم ها نحن كتبنا الدرس نحن ذهبنا ګوره كتب ده جمع سره نون الف اضافه نحن كتبنا دا بیا ګرامر درس کې خو واضح پويږي فلحال او صرف دومره یاد کړئ نحن كتبنا انتم كتبتم انتم ذهبتم الى الدرس انتم سافرتم الى مكه هم كتبوا الدرس هم ذهبوا الى العمل هم سافروا الى مكه دا ما ویلې ها نن درس هم دومره ټول تمارین ول هله کوم چې کوم دنده مندر کړه هغه تاسو حل کړئ نو درس کې څه مشکل پوښتنه وي هله کوم خپل پیشنهاد کا ګټه درسونو کې کوم منفي نقطې وي کوم هغه د ضعف هغه ماته وي هغه ز اصلاح کوم ان شاء الله او خپل تاسو من خپل کوشش کوو تاسو خپل کوشش کوئ او درسونو کې شیر کول کې ونده واخلئ تر بل درس پورې تاسو په الله سپارم والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته